اشنا تا څپېړې لا پسې درنې کړې حد حیران دی لیونی داسې ولاړ دی سر قربان کړه خو لومړی ځلې کار واخله دا بېکاره پېښورۍ داسې ولاړ دی بیا به یې نه اسلام آباد نه یې کوواټ نه به پنجاب ووینې بیا به یې نه زور وي نه به کرښه د ډیورن نه ازغنتار ووینې سلامونه نیکی هیلو احترامات و هرکلی ستړي مشئ په امیر هندارې قدرمندو لیدونکو جوړ په خیر زه سراج الدین پژوا کې یم دا د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار دی خوږو درنو لیدونکو تاسو ته ښکاره معلومه ده چې په جلال آباد ښار کې هر کال د نارنج ګل په نوم سره مشاعره او میله ترسره کیږي نو په همدې خاطر باندې دلته ځانګړي شاعران راځي او همدارنګه دلته شعرونه تاسو ته وایي د خپرونې کوربه زه سراج الدین پژوا کې یم او د کیمرې باختر سره زاهد افغان صاحب ملتیا کوي راځئ کتونکو دغه دننه ورځو او دغه مشاعره او دا میله در باندې ګورو تاسو سره لو اوسېږئ لکه زمری داسې ولاړ دی د چا سترګو ته ازغی داسې ولاړ دی مات هډونه به یې ورو ورو راکوشیر شي لا په مات ځان ننګیلی داسې ولاړ دی د شملې پړکې رسیږي مارګلې ته په امو لکه زلمی داسې ولاړ دی د شملې پړکې رسیږي مارګلې ته په امو لکه زلمی داسې ولاړ دی د سرتوري پښتونخوا په پیغور مړ دی په سړو کې یو سړی داسې ولاړ دی اشنا تا څپېړې لا پسې درنې کړې حد حیران دی لیونی داسې ولاړ دی سر قربان کړه خو لومړی ځلې کار واخله دا بېکاره پېښورۍ داسې ولاړ دی او غزل دی وایي سرونه په وطن قربانول چا وړي نه دي باید چې له سرونو نه لږ کار هم سړی واخلي او پیر له پیر ویل خو مړه سپینې سپینې نه دي د حق لپاره سر باید بیدار هم سړی واخلي او یاران ګرموه مه کوایي داسې کیسې نه دي اړتیا ده چې مثبت نظر د یار هم سړی واخلي خمار په مایکدو کې ماتول یوازې نه دي ساکینه کله کله لږ خمار هم سړی واخلي سنګر سنګر درې د خپل وطن مو هېرې نه دي خو ځینې وخت ښارونو کې اعتبار هم سړی واخلي په کاڼو ګټو لږو خو موږ دې سویلي نه دي په کاڼو ګټو لږو خو موږ دې سویلي نه دي یو نیم پکې د یار د ګل ګزار هم سړی واخلي او خاني کوټ چوکاټ کې دې دا کرښې کږې نه دي غزل کې دې نوښت دی ستا شعر هم سړی واخلي نظم دی په همدې درنه اجازه اخلم یو وضاحت کوم چې ما پکې کوم انحراف نه دی کړی مطلب د دې ټولنې هغه درد دی دا یو څو ټیک ټاکرانې بې حیا او بې وجدانې سپکې سپکې چا درنې کړي مړه دا چا پوښتنې کړي چا تشویق او چا ستنې کړي چا راښکته ترانې کړي له پخوا نه وې ارزانې دغه میخې او غواګانې بې حیا او بې وجدانې دا یو څو ټیک ټاکرانې دا یو څو ټیک ټاکرانې بې حیا او بې وجدانې سپکې سپکې چا درنې کړي مړه دا چا پوښتنې کړي چا تشویق او چا ستنې کړي چا راښکته لعنې کړي له پخوا نه وې ارزانې دغه میخې او غواګانې بې حیا او بې وجدانې دا یو څو ټیک ټاکرانې دوی پښتو مذهب
مذهب پهلو دی ورور د ورور ادب پهلو دی څه زلمي ضمیر فروشه رسنیز تصویر فروشه په چټیاتو باندې روږ دي عباسیاتو باندې روږ دي د کلتور ملا یې کړه ماته د غرور ملا یې کړه ماته بس نو وایي په پښتو خو ګډ نه دي په پښتو تش په نوم مسلمانانې پیشوګانې شادوګانې بې حیا او بې وجدانې دا یو څو ټیک ټاکرانې چې خبره د ډالر شي چې خبره د ډالر شي ټوله لاندې له کالر شي د یوې فاحشې لیب تسل که مسل را حاضر شي ښه چې داسې زمانه ده بیا خو جوړه بهانه ده خپله سنیما شوه د کمسلو پیشه دا شوه ویل پالو په پښتونواله ښه بې ننګو هغه دا شوه انحراف مې مطلب نه دی آینده ته مې سودا شوه دوی به وي د چانیاګانې د هر چا د لاس ګوګیانې له نسبه دي ډمانې کړي څرګندې ګډاګانې بې حیا او بې وجدانې دا یو څو ټیک ټاکرانې وړه عمر ته زولۍ ځان او کام مه شرموئ وړه عمر ته زولۍ ځان او کام مه شرموئ ځان ته ودروئ حیا ټول ځانونه یې بې پته شته دولت کې بې عزته پښتني غرور خو ننګ دی یو ذره به نشي ښکته تر یو وخته به ټرېږي لس اتلس دانې ورانې ګیلاس ته لوپرانې د بېدینو ترجمانې پېښوري آخرت کې به وي واړه دوزخیانې که توبه وکړي په صدق بچ کېدلی شي خوارانې بې اسلام او بې ایمانې په خپل کړو بې پښیمانې تور زکون به یې خوراک وي دلته خوري دي اوس ممانې څه باخي او څه کارغانې بې حیا او بې وجدانې دا یو څو ټیک ټاکرانې دا یو دوه بیا ته دي وایي بس خو له یو څو سره مې نه لګي ښځه کور سړو سره مې نه لګي غم چې پېښوري د کام نه کوي داسې پښتنو سره مې نه لګي ډېره مننه چې واورئ پسرلی د وطن خوشبو راخیږي زرغونې د دښتې غرونه د هر لوري د دې خاورې له بدن خوشبو راخیږي دا دی بیا دې په عطرونو ځان پوښلی دا دی بیا دې له لمن خوشبو راخیږي ستا له سپین جبین ښکلاوې راټوکېږي ستا له زلفو ابدن خوشبو راخیږي دا چې داسې یم تازه هېواد تا کې اوسم ستا له تن خوشبو راخیږي ستا له وینو د عنبرو بوی رادرومي ستا له قبر د ختن خوشبو راخیږي ډېر ښه ماشاءالله محترم حاکم مولوي صاحب منصور آغا شهاب صاحب عزیز مولوي صاحب خدایا سات منقاد په داسې مرګې مړ کړم چې بیا له خړمت پن خوشبو راخیږي خدایا سات منقاد په داسې مرګې مړ کړم چې بیا له خړمت پن خوشبو راخیږي ډک له غروره ډک له ننګه هېواد
جنت رور ښکاري له رنګه هېواد ډک له غروره ډک له ننګه هېواد د جنت رور ښکاري له رنګه هېواد د جنتي زلمو توی شوي پکې وینه له سینې ځکه تل د لونګو بوی راځي نه له سینې ځکه تل د لونګو بوی راځي نه ډک له غروره ډک له ننګه هېواد د جنت رور ښکاري له رنګه هېواد ډک له غروره ډک له ننګه هېواد د جنت رور ښکاري له رنګه هېواد د جنتي زلمو توی شوي پکې وینه له سینې ځکه تل د لونګو بوی راځي نه له سینې ځکه تل د لونګو بوی راځي نه پر هر سینه ورو ورو رغېږي د پخې ستوری ورو ورو ځلېږي د پخې ستوری ورو ورو ځلېږي د پرمختګ په لور چې ټک مزل کوي ما له سینې ځکه تل د لونګو بوی راځي نه له سینې ځکه تل د لونګو بوی راځي نه ډک له غروره ډک له ننګه هېواد د جنت رور ښکاري له رنګه هېواد ډک له غروره ډک له ننګه هېواد د جنت رور ښکاري له رنګه هېواد د جنتي زلمو توی شوي پکې وینه له سینې ځکه تل د لونګو بوی راځي نه له سینې ځکه تل د لونګو بوی راځي نه د مینې ځای دی تل مینه پال دی غیرت یې غر دی حیا یې شال دی غر دی حیا یې شال دی پکې هم قومونه ګډ ژوند تېروي نه له سینې ځکه تل د لونګو بوی راځي نه له سینې ځکه تل د لونګو بوی راځي نه در باندې ټوله قومونه ویاړي دوی ادي تا مدام غواړي دوی ادي تا مدام غواړي ټپه ټپه سترګې حنیف در اړوي ما له سینې ځکه تل د لونګو بوی راځي نه له سینې ځکه تل د لونګو بوی راځي نه ډک له غروره ډک له ننګه هېواد د جنت رور ښکاري له رنګه هېواد ډک له غروره ډک له ننګه هېواد د جنت رور ښکاري له رنګه هېواد د جنتي زلمو توی شوي پکې وینه له سینې ځکه تل د لونګو بوی راځي نه له سینې ځکه تل د لونګو بوی راځي نه له سینې ځکه تل د لونګو بوی راځي نه بیا مې ولې نو په خپله خاوره وژني بیا نو ولې وایي چې ظلم دی وحشت دی او ستا ګزار پسې ګزار دله درکړی ستا ګزار پسې ګزار دله درکړی دا بل څوک نه دی سپېڅلی امانت دی او څوک دی دا نه وي وطن د بل په لاس دی څوک دی دا نه وي وطن د بل په لاس دی ښه درانه قدرونه شته د دوی حکومت دی او زه پیژنم زما سر دې نه قربان دی یو یعقوب زموږ د ټول نه دی بس دی زه پیژنم زما سر دې نه قربان دی یو یعقوب زموږ د ټول نه دی بس دی
او دا چې مونږ سره د جنګ اعلان چا کړی دا چې مونږ سره د جنګ اعلان چا کړی دوی وایي بس دی خو مونږ نه وایو چې بس دی تکجنې دروغجنې ته څه غواړې شیطانګرې پاړوګرې نور نو بس دی د مارانو دم دې نه چلې بس دی اوس مو خاوره کې پراته دي لښکر دي اوس دې ځان ورته تیار کړه اوس دې څنګه اوس مو خاوره کې پراته دي لښکر دي اوس دې ځان ورته تیار کړه دا دې وخت دی ډېر ښه او دا څه ونه وایي چې مونږ خبر نه یو څنګه سنځای صاحب و دا څه ونه وایي چې مونږ خبر نه یو تا ګزار کړی زموږ ګزار لږ سخت دی ډېر ښه او فدایان مو ټول پنجاب به دې په وینو باندې سور کړم فدایان مو درې لیکلي دا مو وخت دی واه دا بیا ووایه دا بیا ووایه ټول پنجاب به دې په وینو باندې سور کړم فدایان مو درې لیکلي دا مو وخت دی او زه پرون په پښو ولاړ یم تا ته ښیم زه پرون په پښو ولاړ یم تا ته ښیم ستا ترون رب العالمین او بل منښت دی واه ډېر ښه اجازه راکوئ د خپل موبایل نه بخښنه ډېره غواړم او زه افغان یم دا مې تن دی دا وطن زما وطن زما وطن دی ستا نه دین شته نه ایمان شته نه غیرت ته معلوم یې ټول جهان ته دې غیرت دا ګفتار زما تسل دی ځان خبر کړئ دا خبر زما جهان ته سراسر کړئ نه کمزور یم نه غلام یم زه یو لوی افغانستان یم زه یو لوی افغانستان یم ماشاءالله ډېر ښه او د سپېڅلي خسته نظام لپاره مې لیکلی او ډېر انتظار مې ورته کړی دی سټیج واک یې راکړی دی اوس یې ویم زه ورته سوال نه کوم تا ورته سجدې کړي دي د یو پښتو دپاره م 10 سوه جرګې کړي دي موږ پښتانه یو ځکه لمونځ ته نه پښتو کې تلو موږ پښتانه یو ځکه لمونځ ته نه پښتو کې تلو موږ اکثر دشمن په خپلو دروازو کې تلو موږ پښتانه یو ځکه لمونځ ته نه پښتو کې تلو موږ اکثر دشمن په خپلو دروازو کې تلو او نه دې ته توجه غواړم نه په دې فکر به مونږ را برسېر نه شي چېرته یو متر هم ازغن باندې را تېر نه شي نه په دې فکر به مونږ را برسېر نه شي چېرته یو متر هم ازغن باندې را تېر نه شي نه به دې ټانګ وي او نه توپ نه ککرۍ دښمنه نه به د ټانګ وي او نه توپ نه ککرۍ دښمنه مونږ افغانان یو دا مونږ نه منو دښمنه او زمونږ تاریخ ګوره مونږ خاوره غلام کړې نه ده څنګه زمونږ تاریخ ګوره مونږ خاوره غلام کړې نه ده نه به یې غلامه کړو چا سره منلې نه ده او زمونږ دې ته ډېره توجه غواړم خاص خصوصا مجاهدینو وروڼو نظامیانو زمونږ عمر مړ دی مونږ بل عمر ژوندی لیدلی زمونږ عمر مړ دی مونږ بل عمر ژوندی لیدلی ملا یعقوب ابن عمر مې ننګیالی لیدلی زمون عمر مړ دی موږ بل عمر ژوندی لیدلی ملا یعقوب ابن عمر مې ننګیالی لیدلی او ته داسې ونه وې چې اور نه لري زور نه لري څنګه ته داسې ونه وې چې اور نه لري او زور نه لري زمونږ دا خټ پټ کې اور هم لري او زور هم لري ته داسې ونه وې چې اور نه لري زور نه لري زمونږ دا خټ پټ کې اور هم لري زور هم لري بیا که وخت راشي در معلوم به شي چې څه کوو موږ زمون دا خړ پټ کې اور هم لري زور هم لري بیا که وخت راشي در معلوم به شي څه کوو د یو قدم پسې 50,000 قدم اخلو د یو قدم پسې 50,000 قدم اخلو موږ دروازه د ترخام اخلو کله ټکی اخلو توجه نه مننه د یو قدم پسې 50,000 قدم اخلو موږ دروازه د ترخام اخلو کله ټکی اخلو او اخري زمون شعار زمون نعره زمون جذبه یې وده خصوصا ځوانان متوجه شئ زمون شعار زمون نعره زمون جذبه یې وده دا مې وطن دا مې کفن دی او د سرحداتو جنګ ته زم شهید به شمه
توجه هم یو جهان مننه کور ودا ظلمونه وکړل دغه خبره زه بار بار دغه ګل خان ته کوم ځان د لږ پرې کړي دا به مخې پاکستان ته کوم که چېرته بیا مو دا ګګر بګر ژنکې خوښې شي که چېرته بیا د بدرالدین غوندې زلمې خوښې شي که چېرته بیا مو دا ګګر بګر ژنکې خوښې شي که چېرته بیا د بدرالدین غوندې زلمې خوښې شي که چېرته بیا د خلیفه سراج الدین استشهادي خوښې شي که چېرته بیا ملا یعقوب صاحب زمري خوښې شي بیا به یې نه اسلام آباد نه یې کوواټ نه به پنجاب ووینې بیا به یې نه زور وي نه به کرخه د ډیورن نه ازغنتار ووینې بیا به یې نه اسلام آباد نه یې کوواټ نه به پنجاب ووینې بیا به یې نه زور وي نه به کرخه د ډیورن نه ازغنتار ووینې بدل مو واخیست خو بیا مو واخیست بدل مو واخیست خو بیا مو واخیست د ننګرهار او پکتیکا مو واخیست د دروغ نه دي پر اختیا مو واخیست جنګېږو موږ په عقیده مو واخیست ای ګاونډی چې خوشحاله نه شي د غلام خان او د ترخم په دروازه مو واخیست بیا همدا چیغې وې چې وله مولوي صاحب او پلیزري او په بشکا مو واخیست بیا همدا چیغې وې چې وله مولوي صاحب او پلیزري او په بشکا مو واخیست داسې به د پامیر هندارې قدرمندو خوږو درنو لیدونکو په دې هیله چې د ننګرهار ولایت د نارنجګل دودیزه مشاعره او میله ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسېږي دا مشاعره هر کال ترسره کېږي دا تقریبا یو لوی تاریخ لري نو خپرونه پای ته رسېږي په دې هیله چې د ټولو شاعرانو اشعار ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسېږي تر بیا پروزې سراج الدین پژواک او همدارنګه د کیمرې برخه کې زاهد افغان صاحب ملتیا کوي ښې چارې ښه وخت دی او آباد افغانستان په هیله الله پامان